هر قرار مې چې د زړه نه جنې وځي لکه اور د تندوره نه جنې وځي دریغ هغه اوزار بیا په لاس وراغی لکه سوز د ګدازه نه جنې وځي. سلامونه خوږو ستړي مشي د دغه شعرونو خالق جهان مالیار صاحب او ستاسو په بار بار غوښتنه باندې بیا د دې خوا راغلی یم. تاسو ته د یاد دی چې جهان مالیار صاحب اعصابي کمزوری دی او دغه ګڼې مسلې دي ورته، نو په دغه وجه ورسره زما ترتیب برابرېدو نه رابطه ورسره سمېده نه، ګینې غوښتل مې چې ستاسو دپاره ترې بار بار ریکارډینګونه وکړم، خو دغه بیمار دی او ګڼې بیمارۍ دي ورته او دومره ډېرې بیمارۍ دي ورته چې خپله خبرې هم نشي کولی. نو د دغه ملګري ډېره مننه چې موږ سره په رابطه کې وو او د دوی نه دې شعرونه لیکي، نو د دې په وساطت باندې به زه تاسو ته د دې شعرونه وړاندې کوم. راسره مل اوسئ ښه. جهان مالیار صاحب راسره واورئ، بیخي د نن درې نیم سوه کاله مخکې زوړ شعر دي. مل اوسئ راسره. مالیار صاحب څنګه یې؟ څنګه یې؟ دغه شان جواب چې براره چې چا چې لاړ شو ته کوتره به هغه باندې جنس باندې خبریات وکړه ټیمپاس وکړه اشعار به مو ویایي که تاسو ویایو چې اشعار ویایو بیا به درله اشعار ویایو که ویایي چې دغه شان انټرویو وړاندې چې فرصت کو اشعار د نورو ښه اشعار راته ووایه. اشعار ته خپله ویلی شي که نه؟ دغه شان ووایه راته. کمزوري غوندې حال کې یم ارشاد. بس دغه استاد ښکلې اثرمندې سترګې څه استاد ښکلې اثرمندې سترګې څه او بیا دې څنګه او پر ژوند دې سترګې څه هر محاب د عشقې په داسې خوند کا او په خپل ژوند کې د آینده کې څه عشقي خو په مثال د ژبې نمر دي او ځان منظور د خاوند صدا څه بویا هغه چې غلطي که نه نشته انټر لاګي ویلی شي خو لکه بې سوره وي که نه زه نه ټینګ او بس دغه تاسو یاره ډېر زیات کړو کوئ د دې دا لیکل تاسو دغه پاڼې ته اړوئ دا ډېر لوی زیار او ډېره لویه کړه او ډېره ستړه ده. تاسو هم ډېره مننه چې دومره قرباني تاسو کوئ. ووایه راته د دې شعرونه راته ووایه دې به یې در سره که ویلی شي هم صحیح ده. چې تر څه وجه دې هومره کړمه ژغور چې تر څه وجه دې هومره کړمه ژغور بیا دې څه لره په داسې کړمه پلور بیا دې څه لره په داسې کړمه پلور دغه ټکي او د عشق بیان کې دادي دغه ټکي او د دې عشق بیان کې دادي کله گفت کله شگفت کله مسکور کله گفت کله شگفت کله مسکور آها آها چې مې داسې خوش نماس آها آها چې مې داسې خوش نماس هم مې درد له آرام وي هم ټکور هم مې درد له آرام وي هم ټکور خوږه یاره یو ځل بیا په دې پایل شه خوږه یاره یو ځل بیا په دې پایل شه که پایلنګ وي د یارې کوي پیغور که پایلنګ وي د یارې کوي پیغور چې مې سترګې خیالولې خیال مې ته وې چې مې سترګې خیالولې خیال مې ته وې ځکه شپې ورځې ګرځم په سور اور او ځکه شپې ورځې کړم سور اور الهي د خپل عمل پردم وکې الهي د خپل عمل پردام وکې د نازک بدن مې شو تنور تنور او دا نازک بدن مې شو تنور تنور هغه تندر چې په ما و برګزار شي هغه تندر چې په ما و برګزار شي داسې نشته چیرې بل ته جنې نور او داسې نشته چیرې بل ته جنې نور زه جهاز مالیار اقلید د قلم ویایم زه جهاز مالیار اقلید د قلم ویایم سر مې څه لره نور خوږې خپلې مور بلبلان یې د ښایست په نظارو دي بلبلان یې د ښایست په نظارو دي و چې د سره لاسونه څه ته پخېرو دي او چې د سره لاسونه څه ته پخېرو دي تا فکر چې د عشق په قلم کېږي تا فکر چې د عشق په قلم کېږي زر پایلنګې دي د سپینو او زر د سرو دي زر پایلنګې دي د سپینو او زر د سرو دي زما شوخ بدنه کوم ځای دی وده کم زما شوخ بدنه کوم ځای دی وده کم چې د سرو لبانو سوال دی په غوښتو دي او چې د سرو لبانو سوال دی په ارو دي هغه ته چې مې هینې د زړه نوش کې هغه ته چې مې هینې د زړه نوش که نه دې لته بل څوک د اوسېدو دي او ګناه دې لته بل څوک د اوسېدو دي
آیاران لکه چې تا را جنې بیل که یاران لکه چې تا را جنې بیل که اوس مې زړه کې هر ساعت پلټېدو دي اوس مې زړه کې هر ساعت پلټېدو دي جان زما یار چې ستا د عشق شتاب ته اوکسم جان زما یار چې ستا د عشق شتاب ته اوکسم چې د ټک په ټکي دا د اشارو دي او څه د ټک په ټکي دا د اشارو چې به څنګه لاس لیکوي قلمکار چې به څنګه لاس لیکوي قلمکار چې ناپوهېده وي قلمکار او چې به پوه که نه پوهېده وي قلمکار الف سره د ښکلو همایاش الف سره د ښکلو امایات د باغ پاڼه مې لیده وي قلمکار او د باغ پاڼه مې لیده وي قلمکار آها کومې کنډې چې په ما وي کومې کنډې چې په ما وي چې حساب یې چیرې نه وي قلمکار حساب یې چیرې نه وي قلمکار په سرار د سرینده به څه ویده شي په سرار د سرینده به څه ویده شي چې یې نه مې پاس تر زړه وي قلمکار چې نه مې پاس تر زړه وي قلمکار په محاش د یار تشریر او زما حسد په محاش د یار تشریر او زما حسد چې به دواړه سره څه وي قلمکار چې به دواړه سره څه وي قلمکار په بنار به یې بیا تورې سترګې څه وي په بنار به یې بیا تورې سترګې څه وي چې پر بد ساس کې پې نه وي قلمکار او چې پر بد ساس کې پې نه وي قلمکار ما جهان زما یار خودنوت قلم تشریر کړه او مې جهان زما یار خودنوت قلم تکرار کړ هر یو بیت د یې درانه وي قلمکار هر یو بیت یې درانه وي قلمکار چې د ژوند په مرحلو کې او چې قانون د عاشقې شي چې د ژوند په مرحلو کې چې قانون د عاشقې شي بیا په داسې نشي چې ته داسې وایې بیا په داسې نشي او ته چې داسې وایې و هر محال د خپل محاله تعمیل خوند کا ګل نگارې هر محال د خپل محاله تعمیل خوند کا ګل نگارې او چې د زړه سودا د زړه را د خپل زړه په تحت وشي د زړه سودا د زړه او د خپل زړه په تحت او هر ګداش چې ګداشي کړي خالي لاس تر خپله ژونده هر ګداش چې ګداشي کړي خالي لاس تر خپله ژونده او چې به نه په نقصان سوي له قلم د برکته او چې به نه په نقصان سوي د قلم له برکته بیا د هغه خال ورانیږي لکه ته پې نیازېدلې بیا د هغه خال ورانیږي او لکه ته پې نازېدلې فخر وکړه ګل نګاشې د الفت او د الفته فخر وکړه ګل نګاشې د الفت او د الفته و چې نظر مې د دلبر سترګو ته وکړ چې نظر مې د دلبر سترګو ته وکړ نه تر هغه ملامت وم او نه تر دغه ملامت یم نه تر هغه ملامت وم او نه تر دغه ملامت